بے غیرتو تاسو ځان ته پښتانه ولي تاسو پښتانه یې لنګ وهئ شرمېدلو لنګ وهئ لنګ ته نن د پښتو نوم د دې قوم په مخ کې لعنت په بجلیګر مولا چې د دې قوم په مخ کې د اسلام نوم دی پکې را پاسې دو صدر صاحب چې مطالبه کو چې اسلام راولي مطالبه چاته کوي وای څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کرټول د ازغو کړي بیا تی تمد گلزار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کرټول د ازغو کړي بیا تی تمد گلزار کړي کر د ازغو کې او تمت د گلزار کې کینول دي خزاده او مطالبت د اسلام کې نو عزیزانو دا دی یو شو چې فلرحمان بے نظیر سره ملاقات کړي نو مان مخ کې تا کړي یوا دویمه خبره ده چې دا زما دوستان چې دي جماعت اسلامی والا او زما یاران دوی کوشش دا کوي چې دی بجلیګر مولا پسې داسې تلکای وتړو چې د دا وقار ختم شي نو زم تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے تاسو خیال تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا وہی دے د فلرحمان نہ خپه شوی اور ادلی بجلیګر مولا د فلرحمان نه خپه شوی فلرحمان متعلق زدر تخپل عقیده وای چې مې نه خدای پتا باندې پیدا کړه چې مې نه خدای پتا باندې پیدا کړه ترک ما په هغه ورځ خپل رضا کړه اوس دستا رضا وفا کړي ک جفا کړي اوس دستا رضا وفا کړي ک جفا کړي ما دستا جفا قبول په وفا کړه گل پلالو په گوهر کله سو پیری گل پلالو په گوهر کله سو پیری بیلما چتا خندا کړه ما جړا کړه داسې دو یاران بچالی دلی نوی لکه فلرحمان او بجلیګر مولا داسې دو یاران بچالی دلی نوی چې یو ورته کنزل او بل دعا کا چا کنزل کوي زه ورته دعا کوم داسې دو یاران بچالی دلی نوی چې یو ورته کنزل او بل دعا کا